د مهربان خدای په نامه قدرمنو کتونکو په سلامونو او نیکو هیلو مرکلی کوم. محمد شاه انصار زوی پوپل یم. خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو هم را سره تر پای شیبه پورې پاتې شئ او هغه بریالی کس چې تاسو ته په نننۍ خپرونه کې د پیژنو کوشش وکړئ دوی تګلارې عملي کړئ. انشاءالله چې تاسو هم یو لوړ هدف ته رسیږئ. دوستانو خوشحاله یو چې په نننۍ خپرونه کې بیا هم را سره تان ځوان همداراز بریالی ځوان را سره په خپرونه کې دی. نو له تاسو څخه به هیله وکړو تر څو تاسو هم را سره د خپرونې تر پای شیبه پورې ملتیا وکړئ. نو راځو د خپرونې په دې برخه کې قدرمنو کتونکو زموږ د نن ورځې د خپرونې د بریالي کس په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کوو. وروسته د هغې څخه بیا هم له موږ سره اوسئ. خپرونه ادامه لري. صفی الله عمر خیل د محمد الله خان زوی او د حاکم محمد صدیق خان لمسی دی چې په 1988 لمریز کال کې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمر په سیمه کې یې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړي خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د یاد ولایت د موسی شهید په لیسه کې ترسره کړې. د کانکور له ازموینې وروسته د کابل طبي پوهنتون ته بریالی او په 1989 لمریز کال کې له یاد پوهنتون څخه د لیسانس په سویه فارغ شو. صفی الله عمر خیل د پوهنتون د زده کړو په بهیر کې تر ډیره د ژورنالیزم او ادبیاتو په چاپیریال کې د کار ترڅنګ رسمي او غیر رسمي زده کړې ترسره کړې. نوموړي د پوهنتون تر فراغت وروسته د ولسواکۍ په نړیوال انسټیټیوټ کې د پلان جوړونې، مدیریت او ټاکنیزو مبارزو په تړاو ځانګړې زده کړې بشپړې کړې. عمر خیل په ټولنه کې د شاعر، لیکوال، ژورنالیست او ژباړن په توګه پیژندل کیږي. د اوښکو پلونه په نوم د نوموړي شعري ټولګه او مړ څراغ د لنډو کیسو ټولګه دي چې تر دې مهاله ناچاپه پاتې دي. عمر خیل د شعر او لنډو کیسو ترڅنګ مقالې هم لیکي چې په لسګونو مقالې یې د هیواد په معتبرو ورځپاڼو او ویبپاڼو کې خپریږي. عمر خیل له ډرامه لیکلو سره هم خورا مینه لري چې تر دې مهاله یې ډېرې رادیویي ډرامې لیکلې او خپرې شوې دي. نوموړي تر ډیره په ژورنالیزم او نورو بیلابیلو برخو کې کار کړی. همدارنګه د یو خصوصي تلویزیون د سیاسي خپرونو د چلوونکي او مسؤل په توګه یې هم دنده ترسره کړې. نوموړي د پوهنې وزارت د نشراتو په برخه کې د لومړۍ درجه کارپو په توګه له دندې وروسته د شمشاد خصوصي تلویزیون د سیاسي خپرونو د مسؤل او چلوونکي په توګه دندې ترسره کړې. ښاغلي عمر خیل د خپل کار په بهیر کې له بیلابیلو معتبرو ارګانونو څخه مهمې تقدیرنامې ترلاسه کړې او همدارنګه د ځوانانو، مدني ټولنو او عامو وګړو له لوري د سترو غونډو په ترڅ کې د نوموړي هڅې ستایل شوي دي. صفی الله عمر خیل دا مهال د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال د فرهنګي او مطبوعاتي سلاکار په توګه دنده ترسره کوي او د ښې حکومتولۍ په چارو کې په ماسټرۍ بوخت دی. دوستانو تاسو زموږ د نن ورځې د بریالي کس په اړه لنډ معلومات واورېدل، ومو کتل. نو تاسو ته به دا معلومه شوي چې زموږ د نن ورځې بریالی کس څوک دی. زموږ د نن ورځې بریالی کس صفی الله عمر خیل دی. عمر خیل صاحب سلام علیکم. او ډېر زیات مننه کوو چې وخت موږ ته راکړی او وغوښتی چې له موږ سره مو خپلې تګلارې او همداراز خپل نیک نظرونه شریک کړي. ډېره زیاته مننه کوو کور ودان تاسو ته او د معرف تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام او درنښت. خوشحاله یم چې د نن په خپرونه کې مو ماته وخت راکړی او زه مو د دې وړ بللی یم چې د نن په خپرونه کې له ما سره څو شیبې ولرئ. مننه ډېره زیاته. رابسو عمر خیل صاحب محترم، د زده کړې په اړه د یو څه لنډ معلومات قدرمنو کتونکو ته ورکړئ چې چېرته مو زده کړې پیل کړې، لومړۍ، متوسطې، ثانوي او همداراز عالي زده کړې مو په کومه څانګه کړې، بشپړې او تکمیل کړې. ډېره زیاته مننه کوو کور ودان. زده کړې خو مې د ښوونځي دوره مې همغلته له خپل کلي نه راپیل کړله. د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ چې د صدمردي په سیمه کې زموږ همغه د سیمه ییز ښوونځی د موسی شهید په نامه لومړنۍ او منځنۍ زده کړې مې همدلته ترسره کړلې. وروسته د یوازې 12م ټولګی مې چې یو څو میاشتو لپاره د کابل په غازي لیسه کې
او وروستۍ څو میاشتې بیا هم د میدان وردګ ولایت د ډاکټر عبدالوکیل په عالي لیسه کې مې بشپړې کړلې، یعنی د ښوونځي دوره مې وروستی صنف مې د ډاکټر عبدالوکیل په لیسه کې بشپړ کړی ده. لږ وروسته بیا چون د کانکور د ازموینې دوره وه او د کانکور د ازموینې له لارې کابل طبي پوهنتون ته بریالی سوم. کله چې د پوهنتون په دوره کې هغه د پوهنتون زده کړې وې نو دا یوه ځانګړی فضا وه، ځانګړی موسم وه. د پوهنتون په دوره کې مو هم په خپله لیوالتیا او شوق سره چې څومره مو سره درلودله د کابل طبي پوهنتون بشپړ کړ او تر هغه وروسته بیا هڅه م دا وه چې په نورو برخو کې یعنی په ځانګړې توګه د ماسټرۍ په برخه کې خپل تدابیر ونیسو، که څه هم تر دې مهاله پورې یو په مسلکي لحاظ باندې چې په خپل مسلک په لحاظ باندې مخته لاړ سو، په همغه برخه کې نورې زده کړې وکړو. د دې ترڅنګ د طبي زده کړو ترڅنګ ما په ادبي برخه کې هم رسمي او غیر رسمي یو څه زده کړې وکولې او دا مهال په ماسټرۍ باندې بوخت یم چې لا تکمیل سوې نه ده، لا یې پیل ده، خو هیله هم دا ده چې د ځینو ستونزو سره سره دغه بهیر هم بشپړ کړم او د راتلونکي لپاره د خپلو نورو لاسته راوړنو په هڅه کې اوسم. بریالی له عمر قیس صاحب نه خو موږ ته خو بریالی یاستئ، مو له الله پاک څخه د لا ډېرو بریاو په هیله دي. رابط شو بلې پوښتنې ته، څنګه مو د طب پوهنځی انتخاب کړه؟ یوازینی علت یې څه و؟ شوق علاقه ستاسو خپله خوښه او که نه کورنۍ هم دې ته هڅولې چې تاسو باید په آینده کې طب ولولئ؟ افغانستان یو داسې ټولنه ده چې د نورو ټولنو په پرتله زیاتې ستونزې لري. که څه هم دا زموږ د ټولنې یو ناسم دود ده چې هر زده کوونکی د هغه د خپلې خوښې انتخاب ته نه هڅول کیږي او نه هم د هغه د فکر مطابق هغه مخې ته پرېښودل کیږي. هغه مهال چې موږ په زده کړو بوخو تر ټولو زیات نوم د یو انجینري پوهنځی ده او طب پوهنځی دا په خلکو کې ډېر مشهور معروف وه. زموږ هڅه هم دا وه چې هڅه وکړو چې د ټولنې د هغه دود مطابق یا په ټولنه کې د هغه نوم مطابق مخته لاړ سو. خو زه فکر کوم تر یو بریده پورې زما زیاته علاقه چې وه له ژورنالیزم او ادبیاتو سره وه او همدا وجه وه چې د پوهنتون په دوره کې مې قدم په قدم ادبیات او ژورنالیزم تعقیب کړله. یعنې څومره کار چې ما په طب کې کړی ده د هغه به مې 2 برابره د ژورنالیزم په برخه کې کړی. چون په ما باندې هغه فکر غالب و چې زه دې ته هڅولم چې څنګه باید زه خپلو هیلو او موخو ته ورسیږم. نو همدا علت و چې ما د پوهنتون په دوره کې د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کاوه او په دې برخه کې مې ځینې زده کړې کولې. نو د انتخاب یو مسله هماغه د ټولنې د اغیز مسله وه چې په هغه وخت کې هر هغه څوک چې هغوی طب ولولي، ډاکټر سي او یا انجینري ولولي، انجینر سي، دا په ټولنه کې مطرح کسان وه. خو زه له دې سره موافق نه یم، ولې په دې چې هر څوک چې په یو ځانګړي مسلک کې مهارت ولري او پوهیږي چې په دغه بهیر کې مخته تللی سي باید هماغه لاره غوره کړي او هماغه په برخه کې لاسته راوړنې ولري تر څو د ټولنې ټولې نیمګړتیاوې له بېلابېلو اړخونو نه راتکمیل سي. یوازې دا نسي کېدی چې موږ په طب یا په انجینري باندې دا ټولنه را جوړولی سو، بلکې موږ نورو برخو ته اړتیا لرو. مثلا موږ ارواپوهنې ته اړتیا لرو، موږ فزیک ته اړتیا لرو، موږ ټولنیزو علومو ته اړتیا لرو. دا کېدای شي چې زموږ د ټولنې نیمګړتیاوې را تکمیل کړي. دا هغه مسایل دي چې تر ډېره بریده د چا ورته پام نه ده، اما په ټولنه کې په مراتبو اړین دي، ضروري دي. که یو څوک په ټولنه کې پیدا کېږي چې هغه له ارواپوهنې سره مینه لري، ممکن زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي، زموږ په ولس کې د ارواپوهنې په نوم باندې علم څوک بیخي ونه پېژني، حتی هېڅ ارزښت ورته ورنه کړي. همدا وجه ده چې زموږ ټولنه یوازې او یوازې په څو مشخصو پوهنځیو یا رشتو باندې ټینګار کوي او زه د بده مرغه زه دې سره موافق نه یم. مننه کوو ډېره زیاته. ډېره ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. د ځوانانو ونډه په ټولنه کې څه ده؟ څه مسؤلیتونه د ټولنې په کباړ کې لري ځوانان؟ دا خو یو مهمه پوښتنه ده. ځوانان د ټولنې یوه ډېره مهمه برخه تشکیلوي او ټول خلک په دې پوهېږي چې ځوانان د ټولنې هغه انرژي ده چې یوه ټولنه په حرکت راولي. نو طبعا ځوانان د ټولنې په وړاندې ستر مسؤلیتونه لري
او دا مسؤلیتونه باید درک سي، دا مسؤلیتونه باید یوازې په خوله ونه ویل سي، دا مسؤلیتونه یوازې باید په شعارو کې رانه وستل سي. د ځوانانو مسؤلیت په ټولنه کې دا ده چې ټولنه د یو مثبت بهیر په لور وخوځوي. د ځوانانو مسؤلیت دا ده چې ټولنه له ټولو هغو ننګونو څخه راوباسي چې وخت ورباندې اغېز کړی ده. د ځوانانو مسؤلیت دا ده چې په سخترینو شرایطو کې دوی وکولی سي چې د ټولنې ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي، په سخترینو شرایطو کې د خپلې ټولنې د ستونزو لپاره یو حل لاره ولټوي. له بده مرغه په افغانستان کې ډیری خلک دي چې دا مسایل مطرح کوي چې ځوانان د ټولنې په وړاندې ډېر مسؤلیت لري، ځوانان د ټولنې په وړاندې باید ډېر کار وکړي، یا ځوانان د ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري. اما تر اوسه پورې په هغه ډول دغه انګیزه نه ده رامنځته سوې چې څنګه یو ځوان ته لازمه ده چې یو کار وکړي او دوی باید وکړي. یو تعداد د ګوتو په شمار ځوانان دي چې که هغوی په کلیو کې اوسیږي، که په ښار کې اوسیږي، او که په نورو لرو پرتو سیمو کې اله هېواد نه بهر اوسیږي، دوی د خپلې ټولنې د رفاه لپاره، د خپلې ټولنې د انګیزې لپاره په هڅو باندې بوخت دي، چې په واقعیت سره ځوانان په هر وخت کې د خپلې ټولنې لپاره مسؤل دي، او د ځوانۍ دغه بهیر تېرېدونکی ده. د سبا لپاره بیا له ځوانانو سره د انرژي نسته، نو ځوانان نو ته د ټولنې سترګې دي چې ځوانان باید ټولنه له دغه ننګونکي حالت نه وباسي. ځوانان باید د تعلیم په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. ځوانان باید خپل بل ځوان همزولي ملګري ته لاس ورکړي او تر هغه پولې پورې ورسوي څومره چې د ده ورسره وس کېږي، ویې هڅوي. په ځانګړې توګه ځوانان په لنډه توګه کویمه د فکري بیدارۍ لپاره د ټولنې په وړاندې ستر مسؤلیت لري. بیا هم ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. البته تاسو په خبرو کې یادونه د مسؤلیت وکړه. زیاتره ځوانان دي چې خپل مسؤلیتونه البته نشي په ډاګه کولی، او دوی هم په دې حال دي چې یعنې موږ نور نشو کولی مخته ولاړ شو او دغه مسؤلیت چې ټولنې ور په غاړه ده دا رفع کړو. کوم مهم او عمده لاملونه چې دا باعث کېږي تر څو ځوانان خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي؟ یو خو هغه ځوانان چې په ټولنه کې موجود دي او په ټولنه کې اغېز نه لري، د دوی نه فعالیت بېلابېل دلایل لري. یو دلیل یې دا ده چې دغه ځوانانو عامه پوهاوی یا د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، یا دغه ځوانان چې دي بېسواده دي، دغه ځوانان چې دي له انګیزې نه یا له یو روشنفکرې ټولنې نه لرې پاتې سوي دي. همدا وجه ده چې ډیری ځوانان په خپلو برخو کې فعال نه دي. دا چې تاسو ویل چې څنګه کېدای شي دا ځوانان فعاله سي یا فعالیت وکړي یا خپل مسؤلیتونه ادا کړي، د دې لپاره بېلابېلې لارې چارې شته. هغه ځوانان چې په ټولنه کې ځانونه فعال بولي، د دوی یو مسؤلیت هم همدا ده چې غیر فعال ځوانان په فعالیت راولي، هغه ځوانان رهبري کړي او د هغوی لپاره د داسې بلې ډیوې مثال غوره کړي چې د خپل ځان په سوځولو سره ټولنه روښانه کړي. همدغو ځوانانو ته چې دوی ولاړ دي د حرکت په حال کې نه دي، دوی په حرکت راولي، دوی ته ټولې هغه دروازې پرانیزي چې د بریالیتوب رازونه پکې څرګندېږي. یا په بل ډول باندې ځوانان د بېلابېلو طریقو نه کیدای شي چې دوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي. د دغو ځوانانو لپاره غونډې جوړې سي، دا ځوانان په مجالسو کې ګډون وکړي، دغه ځوانان د تعلیم لپاره وهڅول سي او دغو ځوانانو ته د هیواد، ټولنې، ملي او اسلامي ارزښتونو فکر انتقال سي. کله چې دغه فکر انتقالي کې پخپله ځوانان دا درک کوي چې دوی په ټولنه کې یو ارزښتناکه څیرې دي، دوی د ټولنې تر ټولو هغه قیمتي، یعنی دوی د ټولنې تر ټولو هغه لکه قیمتي مواد دي یا قیمتي توکي دي چې بالاخره چې ټولنه یو منظم دور ته رهبري کولی سي، ټولنه راخوځولی سي. په دغه صورت کې بیا کېدلی سي چې ځوانان چې غیر فعال ځوانان په فعالیت راوستل سي، او یو مسؤلیت هم دا د هغو ځوانانو ده چې په ټولنه کې ځانونه فعال کړي. مننه کوم مرکز صاحب محترم، تاسو څخه واقعا نظر مقابل د قدر دایره مسؤلیت تاسو خپل د بریا راز په څه کې وینئ؟ څه باعث تاسو دې لوړ هدف ته راورسولو؟ که څه هم زه ځان بریالی نه بولم، لا هم موږ د ناکامۍ په پولو باندې ولاړ یو، لا هم هغه ټارګټ او هدف ته نه یو رسېدلي چې د ځان لپاره م ټاکلی ده، لا هم د دې ټولنې په هغو پرهرونو باندې موږ پټۍ نه دي ښودلې چې څومره لازمه ده او څومره مسؤلیت ده. موږ به هغه وخت ځانونه بریالي وبولو چې د نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ټولنې لپاره د خدمت مستر وګرځو، د خپلې ټولنې لپاره د خدمت جوګه سو.
خو د دې سره سره کوم مزل چې تر دې مهاله ما کړی ده طبعا که یو علت یې دا وي چې زما د خپل فعالیت نتیجه ده، یو علت یې د ښو ملګرو ملګرتیا ده. ممکن د ځینو ملګرو د هغه فکر په اساس باندې چې هغوی ما ته راکړی ده، که هغه د زده کړو فکر ده، د مطالعې فکر ده، او یا هم په ټولنه کې د نورو حرکتونو فکر ده، یو علت دې دا وي. بل هغه څه چې په ټولنه کې زما لپاره مؤثر تمام سوي دي، له وخت نه ګټه اخیستل دي. ټول هغه ځوانان هغه وخت زیاته لاسته راوړنه درلودلی سي چې له وخت نه مکمله ګټه واخلي. وخت نه داسې ګټه واخلي چې ورځنۍ چارې او د راتلونکي لپاره په پلان باندې فکر وکړي او ورځنۍ چارې د وخت مطابق سمبال کړي. که چیرې مونږ ورځنۍ چارې په منظم ډول سمبال کړو، د راتلونکي لپاره یو روښانه فکر او پلان ولرو، دا به له وخت نه مونږ یو غچ اخیستی وي، دا به د وخت تلونکې شیبې مونږ تړلي وي. که څه هم وخت تیریږي، وخت نه تم کیږي، خو کله چې مونږ له وخته ګټه واخلو، دا په دې معنی چې مونږ د وخت روانې شیبې وځنډولې، مونږ د وخت روانې شیبې له ځان سره وتړلې او له هغو نه استفاده وکړله. مونږ هغه وخت بریالي کیږو. په ځانګړې توګه زه مشخصا ځان ته مې اشاره ده چې مونږ اوس هم بریالي نه یو. مونږ هغه وخت بریالي کیږو چې د یو سترو ناورینونو په وړاندې د یو پسرلي د وږمو په څیر څپې په حرکت راولو. یوه ټولنه چې د ننګونو پر پاڼ باندې ولاړه وي، هغه وژغورو او خپل هغه فکر چې له ځان سره یې لرو او په دې باندې متیقین یو چې مونږ دغه فکر ټولنه د سمون خواته بولی سي، دا تر خلکو پورې انتقال کړو. دا به د بریالیتوب ستر راز وي. مننه. بیا هم تاسو څخه خپله بریا په څه کې ده؟ بریا ته څنګه تاسو تعریف ورکوئ، یو ځانګړی تعریف؟ د بریا لپاره که یو مشخص کلمات وکاروو، ټاکل سوي هدف ته ځانونه رسول په خپله بریا ده. دا بریا ته رسیدل په اسانۍ باندې نه کیږي. کله چې بریا ته رسیږي، له ډیرو سختو تندکونو نه به تیریږي، لوړې ژورې به ګورې، غورځېږې به، پورته کېږې به، خپل مرام به له لاسه نه ورکوې او همیشه لپاره به ویښ اوسېږې. بریا همدا ده چې موږ د ځان لپاره ټاکل سوی هدف ترلاسه کړو. موږ د هغه څه په اړه باندې فکر وکوو چې د راتلونکي لپاره مؤثر او اغېزناکه تمامیږي. تر ټولو ښه لاسته راوړنه دا ده چې پر وخت د یو کار لپاره اقدام وسي او وخت وسپمول سي. یوازینی راز د بریا همدا ده چې مونږ هڅه وکړو خپله او خپله ټولنه، که څه هم په خپله تر یو بریده پورې ویښ یو، په همغه کچه مسؤلیت لرو چې خپله ټولنه راویښه کړو. مننه کوو. بیا هم تاسو عمر خیل صاحب محترم، راوسو یو بلې پوښتنې ته، لکه څنګه چې تاسو بیا هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، ښه ملګري د انسان په ژوند کې ډېر مهم او اغېز رول لوبوي. نو ستاسو له انده ښه ملګري تر کومه کچه پورې انسان لوړ هدف ته رسوي؟ ښه ملګري هم په شخصیت جوړونه کې ځانګړی رول لري او هم د یوې روښانې راتلونکي لپاره اغېزمن واقع کېدای شي. که چیرې مونږ په ټولنه کې ښه ملګري پیدا کړو، دا په دې معنا ده چې مونږ په ځان لپاره د بریا راز په خپله وټاکه. ښه ملګري کولی شي د هغوی د ښو مشورو ښو فعالیتونو له مخې مونږ د ټولو هغو ناکامیو څخه وژغوري، لکه څنګه چې په ژوند په بېلابېلو پړاوو کې ورسره مخ کیږو. همدا علت ده چې ښه ملګري کولی شي مونږ یو ښه لوري ته رهبري کړي. نو ښه ملګري د یو کس لپاره د بریالیتوب یو ځانګړی راز ده، چې دا هم د هغه بریا لپاره چې موږ یې ځان لپاره ټاکو یو مهم ټکی د ښو ملګرو درلودل او د هغو له فکر او مشورې نه ګټه اخیستل دي. مننه کول تاسو ښه عمر خیل صاحب. قدرمنو کتونکو، واقعا د ښاغلي عمر خیل صاحب نظرونه قابل د قدر دي. له تاسو څخه به هیله وکړو چې تاسو هم د دې نیک نظرونه او همداراز ښکلې ویناګانې په غور او دقت سره واورئ. کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې عملي کړئ، انشاءالله صحتمند یو لوړ هدف ته رسیږئ. نو د خپرونې په دې برخه کې قدرمنو کتونکو یوه لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې څخه بیا هم زموږ سره اوسئ، خپرونه ادامه لري.
بیا هم ښه راغلاست قدرمنو کتونکو د بریا راز خپرونه ده او په نننۍ خپرونه کې تان ځوان بریالی کس ښاغلی صفي الله عمرخیل راسره په خپرونه کې مېلمه دی. په دې هیله چې تاسو هم راسره تر پای شېبې پورې اوسئ او د دې نیک نظرو څخه تاسو هم پوره ګټه پورته کړئ. عمرخیل صاحب محترم، راځو یو بلې پوښتنې ته. په اوسنۍ ټولنه کې چې چاته بریالي کسان ویلی سو او بریالي کسان کله چې لوړ هدف ته رسېږي یا بریا ته رسېږي، څنګه کولی شي د ټولنې مسؤلیت لکه څنګه چې تاسو ویلې هغه مسؤلیت په ښه توګه رفع کړي؟ د بریالیتوب راز په دې کې د زیاتو شتو په پیدا کولو کې نه ده. د بریالیتوب راز د ښه تعلیم په لاس راوړلو کې، د کسب په زده کولو کې او د خپلو هغو مهارتونو نه په استفاده کولو کې ده چې یو څوک له ځان سره لري. ډېری خلک په دې باور دي چې په ټولنه کې د پیسو پیدا کول یا د شتو پیدا کول یو څوک بریالیتوب ته رسوي. شتمن کس یوازې له پیسو څخه نور هیڅ هم نه لري او دا تر ټولو غریب کس بلل کیږي. څوک چې یوازې پیسې او امکانات یا شته ولري هغه په ټولنه کې تر ټولو غریب کس ده. دا په دې معنی چې پرته له شتو نه، پرته له سرمایه نه بل هیڅ هم نه لري. موږ هغه وخت یو چاته بریالی کس ویلی شو چې هغوی له وخت نه استفاده وکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او فرصتونه وپنځوي، فرصتونه رامنځته کړي. شته مهمه نه دي. عبدالرحمان بابا خبره ده چې د دلبرو صدقې لره یې غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم. دلته مهمه مسله د فکر د بدلون ده. موږ باید او زموږ ځوانان باید په دې فکر باندې ویوسي چې د شتو او امکاناتو پیدا کول له هغه څه څخه ډېر توپیر لري کوم چې موږ د مهارت په پیدا کولو کې، د هنر په پیدا کولو کې له موږ سره همکاري کوي. که یو څوک هنر ولري داسې فکر وکوي چې هغوی شته هم پیدا کوی شي، خو بې هنره کس که شته هم ولري بیا هم بې هنره ده. بل کسب ده. یوازې دا مهمه نه ده، ډېری ځوانان دي چې هغوی زده کړو ته لاسرسی نه لري یا تر دې مهاله پورې د هغوی د زده کړو داسې فکر کوي چې په موږ باندې د زده کړو وخت تېر ده، خو بیا هم کسب نه لري، کار نه لري. دوی د بریالیتوب لپاره یوازینی راز دا ده چې دوی کسب زده کړي، که هغه نجاري ده یا ترکاڼي، که هغه آهنګري ده، که هغه مستریتوب ده، که هغه بوټ ګنډل دي او که نور دي. د دغو مهارتونو نه په استفاده سره کولی سو چې موږ بریالي واوسیږو، موږ د ژوند په راز پوه سو. د مثال په ډول که یو کلیوال بزګر سهار وخته د مانځه له ادا کولو وروسته پاڅیږي، خپل بیل په اوږه کوي او خپلو ځمکو او کروندو ته ځي، تر مازدیګره هغلته کار کوي، د ده مهارت د ده بزګري ده. د ده مهارت او د ده هنر د هغه باغواني ده چې هغه ټوله ورځ هغلته مصروف وي. خو یو څوک کولی شي چې د زده کړو په خوا کې هم یو ښه رنګمال اوسي او هم خپل زده کړې مخته بوسي، هم یو ترکاڼ اوسي او هم خپل زده کړې مخته بوسي. یعنی کسب چې ده د ځوانانو د بریالیتوب یو اساسي راز بلل کیږي. بله، بیا هم ډېرې ښې ټکي ته مې اشاره وکړه. څنګه کولی شي ځوانان خپل فکر ته تغییر ورکړي تر څو یې ژوند بدلون ومومي؟ د فکر د بدلون لپاره مهمه مسله دا ده چې فکر په خپله نه بدلیږي. د فکر لپاره یو انګیزې ته ضرورت شته. فکر داسې بدلیدلی شي چې په خپله ځوان هڅه وکړي چې د فکر د بدلون لپاره لارې چارې ولټوي او خپلې فکري سترګې پرانیزي. یعنی
موږ داسې نسو کولی چې جای په جای کینو حرکت ونه کوو او بیا د هم د لاسته راوړنو تمه ولرو. طبعا د فکري بدلون لپاره حرکت ته اړتیا ده، د فکري بدلون لپاره عامه پوهاوي ته اړتیا ده او زموږ د ټولنې وګړي د دې مسؤلیت لري چې د ټولنې په فکري بدلون کې رول ولوبوي. موږ او تاسې د ځوانانو په توګه دا مسؤلیت د حد اقل لږ تر لږه د ورځې 3 یا 4 کلمات په خپل کور کې خپل ملګري سره د ټولنیزو شبکو پر پاڼو باندې او حد د اقل د مقالې یا د یو کالم په شکل باندې په ویبپاڼو باندې ولیکو، خپور کړو تر څو خلکو ته یو انګیزه پیدا شي. همدا وجه ده چې موږ کولی سو په مطالعې سره په ټولنه کې د اغېزناکه خلکو سره د سلا مشورو پر مټ، د لیکنو پر مټ او خپلې ټولنې ته د عامه پوهاوي د کچې د لوړوالي په برخه کې فکرونه بدل کړو او نوي فکرونه رامنځته کړو، داسې فکرونه چې ټولنه مو سره پرمختګ وکړي، د ټولنې ستونزې ورسره هوارې شي. هغه ځوانان چې فعالیت نه لري هغوی په فعالیت باندې راسي او د ټولنې ټولو بدمرغیو ته د پای ټکی کېږي. مننه. بیا هم دا به شو بلې اساسي پوښتنې ته جناب عمر خیل صاحب، که موږ تاسې فکر وکړو په اوسنۍ ټولنه کې زموږ زیاتره ځوانان دي چې ډېره غلطه مفکوره له دوی سره ده او دوی بیخي د مطالعې زمینه یا مطالعې سره صداقه لري، هغه یې بیخي لرې ویسي او دوی په دې فکر دي چې نور موږ نسو کولی چې پر مخ ولاړ شو او هغه مسؤلیتونه چې د ټولنې ور په غاړه دي هغه رفع کړي، یا هغه مسؤلیتونه چې د کورنۍ یا د هیواد ور په غاړه دي هغه رفع کړي. نو ستاسو لاندې داسې کسان ولې په دې داسې فکر کوي او دا غلطه مفکوره چې په ذهن کې لري دا باید څه وي تر څو دوی داسې فکر وکړي یا خپل ځوان ته متوجه نه سي؟ مهمه مسله دا ده چې هر ځوان باید ناکامي ونه مني، ماته ونه مني. بریالي کسان له سختو ماتو وروسته بریالیتوب ته رسېدلي دي. چې ماته ونه خورې بریالی کېږي نه، چې غلطي سهوه یا اشتباه ونه کوي خپل مسلک یا خپل کسب نشي زده کولی. د همدې لپاره به هغه ځوانان چې داسې فکر کوي چې دوی نور مخته نشي تللی دا په حقیقت کې د دوی د تسلیمۍ په معنا ده. موږ باید د ډیرو سختو شرایطو سره مبارزه وکړو. په ملت که چیرې موږ د نړۍ تاریخ مطالعه کړو په ملتونو باندې ډېرې سختې شپې ورځې راغلي دي، بیکاري راغلې، جګړې ورباندې راغلي دي، موسمي تغییرات ورباندې راغلي دي. د همدغو ټولو بدلونونو او دغو ټولو ننګونو سره سره همغې ټولنې، همغو ځوانانو، همدغو کسانو مبارزه کړې ده او خپل ملت ته یې نجات ورکړی ده. که چیرې لومړۍ نړیواله جګړه او دوهمه نړیواله جګړه وګورو، د هغه نه راوروسته له هغه نه وړاندې د تیرو انقلابونو جګړې وګورو او د هغوی دغه ننګونې وګورو، موږ وینو چې هماغه ملتونه چې پرون یې تر سختو شرایطو لاندې شپې ورځې سبا کولې، پرون د ټولنې تر ټولو ټیټ کسان وو، نن د ټولنې تر ټولو مخکښ کسان دي. لنډ مثال جاپان کیدای شي. جاپان تر پرون ورځې پورې د اټومي بریدونو یو ښکار هیواد و، نن په ټولنه کې تر ټولو غټه لاسته راوړنه لري. جاپان چا د سرحد ته ورساوه؟ نور نړۍ چا د سرحد ته ورسوله؟ همدغه ځوانان وو چې ماته یې ونه منله. د همدغو ځوانانو د کار، ابتکار، لاسته راوړنو په اړه باندې دوی لاسته راوړنه درلوده. بله مسله تاسې د هیواد یاده کړله. د هیواد مسله ډېره لویه مسله ده. د هیواد مسله ډېره مهمه مسله ده. هیواد یوازې د خبرو قرباني نه غواړي، بلکې هیواد د اوسني حالت نه د وتلو لپاره هغه عملي قرباني غواړي. موږ په یو داسې جغرافیه کې اوسیږو چې هر کاڼی، هره لویشت خاوره د سترو قربانیو شاهده ده. موږ د همدغه هیواد لپاره چې د دې هیواد په غیږه کې رالوی سوي یو، همدلته مو خاپوړي کړي دي، د دې هیواد له سینې نه مو اوبه څښلي دي، هوا مو تنفس کړې ده. موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دې هیواد له ټولو ملي ارزښتونو نه دفاع وکړو. موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دې هیواد په ټولو هغو پرهرونو باندې ملهم کیږدو چې د څه باندې 4 لسیزو را په دې خوا جنګ، جګړو او د باروتو لوګیو کې سوځېدلی ده. خو دا مسؤلیت څنګه ادا کیدای شي؟ دا مسؤلیت همدغه ځوانان ادا کوي چې د همدغه هیواد په غېږ کې راټوکېدلي دي. دا مسؤلیت د همدغو ځوانانو ده چې هغه څه چې ټول هغه ځوانان البته چې ټوله ورځ یوازې د ځان په اړه فکر کوي دا بریالي ځوانان نه دي. ځوانان هغه دي
چې د ځان کورنۍ ټولنې ترڅنګ د هیواد فکر ورسره وي. کله چې یو ځوان د ملي ګټو په تعریف باندې پوه سه او په دې باندې وپوهېدی چې ملي ګټې یعنې څه، دلته د ځوان انګیزه پراخه ده. دغه ځوان د دې ټولنې لپاره یو رښتینی ځوان ده. خو که چیرې مونږ د هغو کسانو پر چیر د غفلت په خوب ویده یو چې یوازینۍ لاسته راوړنه دا ګڼي چې څنګه ودانۍ جوړه کړي، څنګه د ځان لپاره د ښه ژوند امکانات برابر کړي، فکر کوم چې دا ځوانان نه یوازې چې ناکام ځوانان دي بلکې بې احساسه ځوانان دي او د هیواد هغه حق په مونږ باندې به باقي پاتې وي چې د دې په غېږ کې رالوی سوي یو او همدلته مو خاپوړې کړي او بېرته د دغه هیواد غېږې ته ورځو. مننه. دا به څو دې ته جناب عمر خیل صاحب څنګه مو له مشکلاتو سره مبارزه وکړه او څنګه مو کولی چې دې مشکلاتو د پای ټکی کېږدئ او خپل مسیر ته مو چې په ژوند کې ټاکلی وو هغې ته ادامه ورکړئ؟ مشکلات زه په دې باور یم چې هر ځوان، هر محصل، هر زده کوونکی به د ژوند په بېلابېلو پړاوو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. ما چون د ښوونځي دوره کې هم مشکلات درلودل، د پوهنتون په دوره کې مې هم مشکلات درلودل. کله چې په هغه وخت کې چې موږ د ښوونځي متعلمین وو په هیواد باندې د وچکالۍ څپې خورې وې او دغې وچکالۍ زموږ ټولنه دومره وځپله چې له هر اړخ نه احتیاج کړله. د ښوونځي په دوره کې زه په لا په 8م ټولګي کې وم چې موږ دې ته مجبوره سولو چې په خپله د کار لپاره مټې راونغاړو. تر ده مهاله پورې چون موږ ځمکې وې، کروندې مې وې، حاصلات هم درلودل او د موږ بزګرانو نور باغوانان د ځمکې په چارو باندې بوخت وو او ټول حاصلات مو له هغه ځایه ترلاسه کول. دا نو داسې وخت راغی چې دا هر څه فلج سوه، باغونه وچ سول، ځمکې حاصلات نه ورکول. موږ مجبور سو چې هم د کورنۍ مسؤلیت د هغوی لپاره د یو مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کول او هم د زده کړو بهیر مخ ته یوسو. نو همدغه وجه وه چې موږ مجبور وو چې کار لپاره خپلې مټې راپورته کړو. د ښوونځي په دوره کې تر 12م ټولګي پورې د ځمکې ټول کارونه د خپلې کورنۍ ټول مسؤلیت زموږ پر اوږو وه. تر هغه وروسته چې کله پوهنتون ته راغلو نو موږ مجبور، ما خپله دې ته سخت ضرورت درلوده چې زه باید هم کار وکړم او هم د کورنۍ لپاره څه امکانات برابر کړم او خپل هم د پوهنتون د زده کړو مصارف باید وباسم. همدا علت و چې دا د ژوند ډېرې سختې شپې ورځې وې او اوس مې هم یادېږي چې په ډېرو سختو شرایطو کې به پوهنتون ته تلم، په ډېرو سختو شرایطو کې به خپلې زده کړې مخ ته بولې او د ځان لپاره او د خپلې کورنۍ لپاره د مصارفو یا د هغوی د لګښتونو د پیدا کېدلو موضوع وه چې همیش پرې زموږ فکر او په ذهن کې پاتې وه. نو په همدغو سختو شرایطو کې خپل مرام له لاسه نه ورکاوه، کار مې کاوه او د کار په وخت کې مې هڅه کوله چې هم خپل ځان لپاره یو عاید ولرم، هم پوهنتون په همدغه ادرس نه مخ ته بوځم او هم ټاکل سوي هدف ته ورسېږم. مننه. نام خدا جناب عمر خیل صاحب بریالي یاستئ او الله مو بریالي لره د ژوند په ټولو چارو کې. دا چې د خپرونې وخت هم کم دی او ورو ورو د پای شیبو ته رارسېدلي، زړه مو هم نه کېږي او واقعا دا هم د افتخار ځای ستاسو سره مو نږدې وکتل او خپل نیک نظرونه مو هم له قدرمنو کتونکو سره شریک کړئ. لنډ پیام به د ځوانانو ته وکړو. ځوانانو ته مو څه پیام؟ ډېره زیاته مننه. ځوانانو ته پیغام دا ده چې کله چې موږ یو چاته د ځوان نوم ورکوو دا په دې معنا چې د انرژۍ، فکر او د ټولنې لپاره د یو داسې ګل مثال لري چې د ټولو سترګې همدغه ځوان ته وراوړي. ځوان ته سپارښتنه دا ده چې خپل د ځوانۍ مسؤلیت ادا کړي، تعلیم وکړي او نورو ته د تعلیم د پیغام د رسولو هڅه وکړي، د خپل هیواد ملي ارزښتونه وپېژني او د خپل هیواد د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو لپاره هلې ځلې وکړي. د خپل هیواد او خپل ټولنې ټولو هغو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي چې د یو ځوان په توګه دته متوجه دي. کله چې ځوانان په دغو ټولو مسایلو باندې خپل فکر یا خپل انګیزه جوړه کړله
او ځان یې دې ته وهڅاوه چې واقعا زه ځوان یم او د ټولنې مسؤلیتونه را په غاړه دي. زه فکر کوم زموږ ټولنه به ډېر زر یو نوي پسرلي خواته حرکت وکړي او موږ به په هیواد کې هم د تلپاتې سولې لمر ولرو او هم به مو هیواد د نړۍ له سیالو هیوادو سره سیال کړی وي. انشاءالله ډېر زیاته مننه. کور ودان تاسې نه هم مننه کوو، د معارف ټلویزیون له ټولو کارکوونکو نه مننه کوو چې ماته هم دا وخت راکړه. په خیر اوسئ. نو قدرمنو کتونکو له ښاغلي صفي الله عمرخیل صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوو دا چې خپل قیمتي وخت یې راکړ. ویې غوښتی چې هغه تګلارې یا هغه نظرونه چې البته دوی لوړ هدف ته ځان پرې رسولی هغه له تاسو سره شریک کړي تر څو تاسو هم وکولی شئ په ژوند کې موفق او کامیاب واوسئ. نو تر بیا بلو خپرونې پورې دوستانو چې بیا له تاسو سره یا له یو بل تن بریالي کس سره ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه خدای سپارو. هر چېرته چې یاستئ تل کامیاب او بریالي اوسئ. الله مو مل.